جنرال صاحب ملګری چې د و په هر تعرض او هر غورځنګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې چې ګورم در پسې څوک پسمرګي وي مستعار ساحل څوک په بدري څوک لیزري وي مستعار سنگر پیژنې نه په سنگري وي مستعار یو نیم د غم بچی په تاروزي وي مستعار لیدلې لا تر اوسه هیچا نه دي ځای د ننګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې الف امن غواړي امن باندې خاط د پی پناه غواړي له جنگ استبداد د غین غازی له هر کافر سره تضاد ده الف الفت میننا کې هر اولاد د نون نصرت د رب تل کړه امداد ده الف امن غواړي امن باندې خاط د پی پناه غواړي له جنگ استبداد د غین غازی له هر کافر سره تضاد ده الف الفت میننا کې هر اولاد د نون نصرت د رب تل کړه امداد د سین سکون هر الوش خوره د هیواد ده تی ترزن او غیرتی ترنه مراد ده الف اصل محکم پر اعتماد د نون ناره تر قیامت الجهاد ده نن ناره تر قیامت الجهاد د خایستونه د سپینغر د کشمشاد د عاجز سنگینوال زړه پر آباد د ننګرهار د ګلوهار جلال آباد ده نظم وایم چې ملګری چې د و په هر تعرض او هر غورځنګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې جنرال صاحب ملګری چې د و په هر تعرض او هر غورځنګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې چې ګورم در پسې څوک پسمرګي وي مستعار ساحل څوک په بدري څوک لیزري وي مستعار سنگر پیژنې نه په سنگري وي مستعار یو نیم د غم بچی په تاروزي وي مستعار لیدلې لا تر اوسه هیچا نه دي ځای د ننګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې ملګری چې د و په هر تعرض او هر غورځنګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې چې ګورم در پسې څوک پسمرګي وي مستعار ساحل څوک په بدري څوک لیزري وي مستعار سنگر پیژنې نه په سنگري وي مستعار یو نیم د غم بچی په تاروزي وي مستعار لیدلې لا تر اوسه هیچا نه دي ځای د ننګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې د چا شپر انګار وي د چا شپر وسکر وټه تاو کړي شریدونه د پیکا هم وي تر څټه غزمې ته چې روان شي بل څه نه اخلي له راکټه شریعت یا شهادت شعار هم لیکوي پر مټه پرېږدي به د یوازې چرته پېښ مشي په جنګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې د چا شپر انګار وي د چا شپر وسکر وټه تاو کړي شریدونه د پیکا هم وي تر څټه غزمې ته چې روان شي بل څه نه اخلي له راکټه شریعت یا شهادت شعار هم لیکوي پر مټه پرېږدي به د یوازې چرته پېښ مشي په جنګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې چې ګورم هر سړی بس شبکۍ زنداني وي الله ورته ورکړی قد قامت او ښه ځواني وي پرمه کې راغلی 12 کاله قرباني وي نو خود به مؤمر صاحب ترمنځ دا بدګماني وي دا څوک دی دا هغه دی جوړوي ځان په هر رنګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې هغه وخت نه فاتح نه ذوالفقار نه دا خنجر و چې ځان ته خطر وایي دا پرون چاته خطر و همیش به له جهاد او مجاهد نه مرور و حساب په نرانو خو ښځو کې هنر و اوس اخلي له مظلوم ولس باجونه په قلم کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې څه ستونزې مشکلات وي چې وختونه د سنګر و یو زوړ موټرسایکل و یا به چرته یو موټر و چاپې به لګېدې که به ماښام که به سحر و لیدلې تر پرونه تا کوجونه د دفتر و اوس ګرځې له رڼا پسې خویونه د پتنګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې غربت او جنگ زپلې دې ځوانۍ پورې مه خانده د دې مظلوم ملت له قربانۍ پورې مه خانده لوڅ سر د شهید کونډې لیونۍ پورې مه خانده لورکۍ د یو شهید د دې جینۍ پورې مه خانده دریاد شو چې شهید شو هغه پورې تور ګړنګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې د تیرو کیسې واوره چې له سره غداران و یو دوه او درې خو نه و بس اکثره غداران و یو څو هنروالا څو بې هنره غداران و نیولې ملازم نه تر رهبره غداران و حساب به ورکړي قبر هغه دوه لیشتې ځای تنګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې
د تیرو کیسې واوره چې له سره غداران وو، یو دوه او درې خو نه وو بس اکثره غداران وو، یو څو هنروالا څو بې هنره غداران وو، نیولې ملازم نه تر رهبره غداران وو. حساب به ورکړي قبر هغه دوه لېشتې ځای تنګ کې، زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې. ما څه کړي سړیه خو به سپینې سپینې وایم، نفرت نه خوروم ټپې د مینې مینې وایم، په وینو رنګ بدن د شهید وینې وینې وایم، خبرانه په دې دي یاران ځینې ځینې وایم. ما څه کړي سړیه خو به سپینې سپینې وایم، نفرت نه خوروم ټپې د مینې مینې وایم، په وینو رنګ بدن د شهید وینې وینې وایم، خبرانه په دې دي یاران ځینې ځینې وایم. نور څه ګناه د ما سنګینواله جز ملنګ کې، زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې. له چا وژاړم او چا ته په ژړا شم، له چا وژاړم او چا ته په ژړا شم، زه د ژوند کومې ستړیا ته په ژړا شم. یوه نه ده او نه دوه دي او نه درې دي، زما ژوند کې ټولې بدې خاطرې دي. چې پیدا شم رالوی شم انقلاب دی، چې په ښو او بدو پوه شم انقلاب دی. بیا چې راغلم په ځوانۍ همدا کیسه وه، هو ټوپک او ګردنۍ همدا کیسه وه، په وطن کې ګرځېدې کفري لښکرې، په خپل زور به نازېدې کفري لښکرې. ډاکټر صاحب بشیر بیا چې راغلم په ځوانۍ همدا کیسه وه، هو ټوپک او ګردنۍ همدا کیسه وه، په وطن کې ګرځېدې کفري لښکرې، په خپل زور به نازېدې کفري لښکرې. د ملا او مجاهد نوم پکې عیب و، چې ملګری د ناټو و هغه صیب و. بلها خلک د وطن نه مهاجر شول، حاکمان د ملت څو کسه فاجر شول، څوک یې خرڅ کړل ګاونډیانو په پردیو، په بدل کې د ډالر او افغانیو. هم یې خرڅه کړه یو حوره مسلمانه، د عافیه په نوم مشهوره مسلمانه. بیا یې یوړه په کیوبا کې زنداني شوه، زولنو کې د وحشت تیره ځواني شوه. هم د نورې ډېرې پیغلې کړې سرتورې، د ډالرو مینې څومره یې سرزورې. هم د نورې ډېرې پیغلې کړې سرتورې، د ډالرو مینې څومره یې سرزورې. نوک ویستل د سپي داړل وړې پنجرې وې، په کیوبا کې تر دې بدې شکنجې وې. په بدل کې د ډالرو معامله شوې، ډېرې پیغلې په زندان کې حامله شوې. چا لیکلی یو کتاب په دې منظور ده، د کتاب نوم د ګوانټنامو انځور ده. وحشتونه بربریت پکې رسوا دي، دعوګیر د بشریت پکې رسوا دي. وحشتونه بربریت پکې رسوا دي، دعوګیر د بشریت پکې رسوا دي. بیا هم وایم بیا هم وایم بیا هم وایم، چې ژوندی یم زه دې ستایم زه دې ستایم. زه دې سلام کوم غیرت ته، عافیانو مې خور کوي، د وحشت نښې دې په مخ وینم معصومې خور کوي. جنرال صاحب زه دې سلام کوم غیرت ته، عافیانو مې خور کوي، د وحشت نښې دې په مخ وینم معصومې خور کوي. نارې دې نه اوري نړۍ زما مظلومې خور کوي، د ژوند د هر رنګ خوشحالیو نه محرومې خور کوي، د وخت د جبر د تاثر لاندې محکومې خور کوي. عرب شیخان به ویده پاتې وي تر کومې خور کوي. زه دې سلام کوم غیرت ته، عافیانو مې خور کوي، د وحشت نښې دې په مخ وینم معصومې خور کوي. نارې دې نه اوري نړۍ زما مظلومې خور کوي، د ژوند د هر رنګ خوشحالیو نه محرومې خور کوي. عرب شیخان به ویده پاتې وي تر کومې خور کوي. د دوی مثال عمر د ونې د مرغۍ یوه شپه، ټوټه ټوټه د شمخونه د غلامۍ یوه شپه. منصور حبیبزی صاحب موږ دومره ښه یو چې هیڅ چاته انتقام نه پرېږدو. موږ پښتانه یو، موږ له ویرې نه اسلام نه پرېږدو. موږ د سرونو په قیمت دین او پښتو ساتلې، دا غازي خوره ګڼو ګیرو او بریتو ساتلې. بخوی نه چا چې لاسلیک د ډیورن لاین کړی، هر خدای ناترسه چې پردیو ته کمپاین کړی. له زړه مې نه وځي د ګران شاعر تراب خبره، څومره خوږه څومره ښایسته لکه ګلاب خبره. څو د مرګي په خوب ویده، څو پاتې ویښ قرضداري، نه مو بخلي نه یې بخو د تاریخ قرضداري. څه شوې هغه څو بشر دوسته بشرپالې ډلې، تش په نامه څو شرپسندې نړیوالې ډلې، د فلسطین او د غزې په حال خاموش ولیدي، بخت د مظلوم ملت د وینو په پروش ولیدي. څه شوې هغه څو بشر دوسته بشرپالې ډلې، تش په نامه څو شرپسنده نړیوالې ډلې، د فلسطین او د غزې په حال خاموش ولیدي، بخت د مظلوم ملت د وینو په پروش ولیدي. دوی د سوریه له زندانونو ناخبر ولیدي، هلته له شویو وحشتونو ناخبر ولیدي. ګناه یې نه وه خلک هسې زنداني شول پکې،
څوک له بې حده تعذیبونو لیوني شول پکې. دوی د سوریه له زندانونو ناخبر ولې دي، هلته له شویو وحشتونو ناخبر ولې دي، دا درواغجنه نړۍ ولې حقیقت نه وایي، د سیدیانا د زندان هیڅ نه و وحشت نه وایي، ګناه یې نه وه، خلک هسې زنداني شول پکې، څوک له بې حده تعذیبونو لیوني شول پکې. نعمت صاحب 20 کاله مخکې مړه تر اوسه بې دفنه پراته، لوس جسدونه پکې اوس هم بې کفنه پراته. هغه دی ولید چې په خپل لاس یې سجین جوړو، چا چې دوزخ پرون پر مخ د فلسطین جوړو، د وخت فرعون ټرمپ دعوه د خدایي وکړله، ثاني ابلیس و چې دومره مغروري وکړله، کیسه برعکس شوه، لمبو کالیفورنیا واخیسته او د تباهۍ چغو یې لر او بر دنیا واخیسته. هغه دی ولید چې پر خپل لاس یې سجین جوړو، چا چې دوزخ پرون پر مخ د فلسطین جوړو، د وخت فرعون ټرمپ دعوه د خدایي وکړله، ثاني ابلیس و چې دومره مغروري وکړله، کیسه برعکس شوه، لمبو کالیفورنیا واخیسته، د تباهۍ چغو یې لر او بر دنیا واخیسته. د اور لمبې د خدای عذاب پرې هغه دم جوړ شو، دنیا یې ګوري امریکې نه جهنم جوړ شو، اور انتقال شو بل بل ځای ته د مرغیو په مټ، کانټرول یې نه کړ د هېڅ رنګ ټکنالوژیو پر مټ. لمبې شوې بلې د قوي باد او توپان په مخ کې، امریکې خدای کړلې ذلیله د جهان په مخ کې، امریکې خدای کړلې ذلیله د جهان په مخ کې. مننه.